ته که یې منې او که نه یې منې خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. ټول نه مخکې خو علامه محمد صدیق صاحب ته او بیا وقار صافي صاحب ته چې د هغوی دواړو په منځ کې رشتن ده ډېره مننه. او بیا د طهبایې د خوږو درنو پښتنو ته په دې دومره ښکلي پروګرام او په دومره ښکلي ادب او احترام کې په ناسته باندې ډېر داد ورکوم او خدای دې وکړي چې دغسې پروګرامونه بیا په طهبایې کې دوی جوړ کړي او موږ راشو. نو بس د خبرو نه به راتېر شم. دغه څو شعرونه به منیر خانه په دې نوو حالاتو باندې ووایم. راته په سر دې ټول غمونه د دنیا ایښې وې بس خو چې لاس ته د لاسې مې چاپشا ایښې وې او یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې. مننه چې یا سیاسي یا افسرګوټي یا ملا ایښې وې چې په دې خاوره خو د امن قدم چا ایښې وې او بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا که یې مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې او مننه چې بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا که یې مخې ته د دې جرم سزا ایښې وې او دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبه ایښې وې. مننه چې دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبه ایښې وې او دغه څو شعرونه نور هم نه وي چې څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي داسې یاران ښه د رنګونه بدلوي او منیره ته که یې منې او که نه یې منې خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. مننه چې ته که یې منې او که نه یې منې خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. هغه مین ته زه مین نه وایم د زړه په پریم کې چې عکسونه بدلوي. هغه مین ته زه مین نه وایم د زړه په پریم کې چې عکسونه بدلوي او دا مې پرون د یو ملا اورېدل چې دعاګانې تقدیرونه بدلوي. علامه صاحب بله پیره مې رومینټک شنو مې ما ته د رومینټک مخکې معنا وکړه چې رومینټک څه ته وایي مونږ علامه صاحب ته پکې رومینټک شعرونه ووایي چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وې. غزل مومن صاحب ډېره شوخ شعرونه وي شړ سړی که په کلونو موز نه کوي خیر دی او که مولا غریب یو سار موز له رانغی یو ماسپښین نو هر سړی وي د مولا ځان له کار کتلی دی که نه چېرته دخل نو ما وی که مونږ هر څه وایو خیر دی خو تاسو ګوره داسې شوخ شعرونه مو وایي اصله چې د دغه رومینټک شعرونه د دې دپاره چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وې افسوس دی چې مې تا ته یار ویلی نه وې او اوس چې دې نه وینمه بې اوره سوځېږمه زه او دې نه به دا ښه وه چې ما درته کتلی نه وې او ستا دې نازونو اداګانو ته چې وګورمه زه دې تک تور وې خو جانانه چې ته ښکلی نه وې او خیر کاغیار راله هر قسم ارمان تاله کړو خفه په دې شم چې یارانو خو لوټلی نه وې او کله ناکله په خپل ژوند کې دومره تنګ شمه چې ویمه چې دې دنیا ته زاړو راغلی نه وې او زما په وړاندې چې زما د کتاب پاڼې سیزې ستا په نامه چې مې یو ترس لیکلی نه وې او دغه څو شعرونه نور هم رومینټک چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړمه او شپې له درله راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړمه. علامه صاحب دغه دې ته جوړوله نو چې پرېږده چې د ټولې دنیا خولې په ځان پسې کړم او شپې له درله راغلمه چې ختمې دې ګیلې کړم او دا به ګورې نه وایي چې خوب راله راغلی دی ویښ په یو اشنا چې وږې سترګې دې مړې کړمه او نن مې زړه لراله ما وې زړه پې راشه وسېزه او څه به درته یاره روزانه نوې بانې کړمه
او ډیر جوړې زما د انتظار ساړو نیولې وي او جوخ را سره کښېنه چې د تن خولې خولې کړم او ښه ښکلې او غزل په دې شیرینه شپه بیا ولیکه او راشه او تر جانه چې سم زړه ته دې نږدې کړمه. یو جهان مننه.